السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ، د نن ورځې په درس باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ ستاسو مضمون دی بیولوژي، ټولګی مو اووم دی، 18 درس، 3 فصل، او زموږ ستاسو د نن ورځې د درس عنوان دی د حجرې تنفس. همدارنګه صفحه د کتاب مو 25 څخه تر 26 پورې دی. مخکې له دې نه چې تاسو ته نوی درس وړاندې کړم، غواړم چې د تیر درس په هکله لنډ معلومات تاسو ته وړاندې کړم. ګرانو زده کوونکو، تاسو په تیر درس کې د فوتوسنتیزس عملیه ولوسته. تاسو پوهیږئ چې دغه عملیه یو کیمیاوي عملیه دی چې نباتات د لمر د رڼا په موجودیت کې د کلوروفیل چې په خپله په نبات کې شته، د اوبو او کاربن دای اکساید څخه موږ او تاسو ته ګلوکوز جوړوي او اکسیجن تولیدوي. همدارنګه موږ وویل چې دغه فوتوسنتیزس عملیه د نباتاتو په شنو ساحو پاڼو کې صورت نیسي او موږ تاسو ته غذایي مواد راکوي. البته کلوروفیل په خپله په نبات کې موجود دی او د لمر رڼا د دې مادې یا د غذایي موادو په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. راځو خپل نوي درس ته. عزیزانو، زموږ ستاسو د درس نن ورځې درس موخې په لاندې ډول سي. موږ به د درس تر پایه انشاءالله په دې وتوانیږو چې حجروي تنفس وپیژنو. همدارنګه دغه مهارت به پیدا کړو چې د حجروي تنفس بیلګې وړاندې کړو. همدارنګه موږ او تاسو به د حجروي تنفس چې د حیاتي فعالیتونو لپاره ډیر مهم دی د ده په اهمیت باندې پوه شو، او دا موږ ته دغه ذهنیت باید پیدا کړو چې حجروي تنفس په نباتاتو کې او په حیواناتو کې هم ډیر مهم دی. ګرانو عزیزانو، حجروي تنفس د فوتوسنتیزس د عملیې برعکس دی. یعنی په حجروي تنفس کې همدغه ګلوکوز د اکسیجن په موجودیت کې سوځیږي او اوبه کاربن دای اکساید او مهمه خبره دا ده چې انرژي راکوي موږ او تاسو ته. ګرانو عزیزانو، په فوتوسنتیزس کې تاسو ولوستل چې نباتات ګلوکوز جوړوي بالاخره، او ګلوکوز زموږ او ستاسو غذایي مواد دی. اما په حجروي تنفس کې بیرته زموږ حجرې بیرته همدغه ګلوکوز د اکسیجن په موجودیت کې سوځوي، یعنی تجزیه کیږي چې اوبه کاربن دای اکساید تولیدوي، او مهمه خبره دا ده چې موږ او تاسو ته انرژي راکوي. که چیرې حجرې تنفس ونه کړي، یعنی دغه ګلوکوز مواد ونه سوځوي، پارچه یې نه کړي په اوبه او کاربن دای اکساید باندې، نو حجرې له منځه ځي. نو د حجرو د بقا لپاره حجروي تنفس ډیر ضروري دی. همدارنګه حجروي تنفس زموږ او ستاسو د مختلفو فعالیتونو لکه وده، تکثر، تنفس
او نور فزیکي فعالیتونو لپاره ضرور دی. ګرانو عزیزانو، تاسو پوهیږئ چې حجروي تنفس چیرته صورت نیسي؟ حجروي تنفس په حجره کې او د حجرې په مایتوکاندریا کې صورت نیسي، ځکه مایتوکاندریا د حجرې د انرژي او د تنفس دستګاه دی. همدارنګه که چیرې حجرې تنفس ونه کړي نو له منځه ځي. زموږ او تاسو که پام وي یا به هم تېرو درسو کې لوستی وي، په ورځ کې په میلیونونو حجرې زموږ او ستاسو نوی کېږي او زاړه حجرې له منځه ځي، لکه د وینې حجرې یا زموږ او ستاسو د پوستکي حجرې. که تاسې وګورئ زموږ او ستاسو د پوستکو د پاسه چې کله موږ او تاسو حمام کوو او هغه خیرې راوځي، یا دا ټول هغه مړه حجرې دي چې د نه فعالیت له کبله یا دا چې زړې شوي دي له منځه تللي دي، په همدې ترتیب باندې نوي حجرې رامنځته کېږي. نو د نوي حجرو د رامنځته کېدو لپاره حجروي تنفس ډېر ضرور دی. او دا حجروي تنفس ګرانو زده کوونکو، تاسو باید مطمئن اوسئ چې دا په حجره کې صورت نیسي او په حجره کې د مایتوکاندریا په وسیله سره ګلوکوز د اکسیجن په موجودیت کې سوځېږي، اوبه، کاربن دای اکساید او انرژي تولیدوي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس ستاسو د نن ورځې درس. موږ او تاسو په دې درس کې څو مهم ټکي ولوسته. یو دا دی چې حجرې د خپل بقا لپاره مجبور دی چې تنفس وکړي. د حجرې تنفس څه شی دی؟ د حجرې تنفس همدغه د ګلوکوز مادې یا قند د اکسیجن په موجودیت کې د همدې ماتېدلو ته څه وایي؟ حجروي تنفس وایي، چې په نتیجه کې انرژي لاسته راځي، اوبه، کاربن دای اکساید او مهمه خبره دا ده چې انرژي لاسته راځي. همدارنګه دغه انرژي زموږ او ستاسو د مختلفو فعالیتونو لپاره لکه وده، تکثر، تنفس او نور فزیکي فعالیتونو لپاره ډېر ضروري دی. نو دا و ستاسې د نن ورځې درس، او اوس غواړم چې تاسو ته کورنۍ دنده وسپارم. نو تاسې به انشاءالله کورنۍ دنده ځکه ترسره کوئ چې کورنۍ دنده یو خو د درس د تکمیلېدو په هکله ډېر مهم دی، او بل دا چې کورنۍ دندې په نتیجه کې تاسو ته نمرې ورکول کېږي انشاءالله. نو ستاسې کورنۍ دنده به دا وي چې په حجره کې مایتوکاندریا رسم کړئ، او همدارنګه د ګلوکوز ماتېدل په معادله کې وښایاست. دا وه ستاسو کورنۍ دنده چې انشاءالله به په راتلونکو ورځو کې راوړئ، ځکه ستاسو په نمره کې حسابېږي. په راتلونکي کې به انشاءالله د حجرې د تکثر په هکله به تاسو ته چې ستاسې د نوي درس عنوان دی تاسو ته معلومات وړاندې شي. نور عزیزانو، تاسو یو ځل بیا متوجه شئ چې نن موږ او تاسو د څه شي په هکله بحث وکړه؟ د حجرې د تنفس په هکله. حجره په کوم ځای کې تنفس کوي؟ په مایتوکاندریا کې. څه دنده لري؟ څه رقم تنفس کوي؟
دغه ګلوکوز چې بالاخره نهایي محصول زموږ د خوراک دی دا ماتیږي په اوبه، کاربن دای اکساید او انرژي. انرژي نه څنګه ګټه اخلو ګرانو زده کوونکو؟ د فزیکي فعالیتونو او په خپله ژوندي موجودات د وده، تکثر، تنفس او نورو فعالیتونو لپاره انرژي ته ضرورت لري او دغه انرژي په حجره کې د حجروي تنفس په نتیجه کې منځته راځي. درس مو پای ته ورسېده، نور مو په لوی الله سپارم. په مخه.